عزتمند انسان ته پکار دی چې په هر حالت کې د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي. د چا د خبرو یا د چا د خندا د لاسه د نبی علیه الصلاة والسلام سنت پرې نه ږدي. که د صحابه کرامو په ژوند باندې موږ او تاسو لږ نظر واچو نو په هره موقع باندې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع کړې ده. کله چې په ایران کې په کسرا باندې حمله وشوه نو هغه د مذاکراتو دپاره د ایران فاتح حضرت حذیفه رضی الله عنه خپل دربار ته وغوښتو. حضرت حذیفه رضی الله عنه هلته لاړلې. کله چې د میلمستیا په خاطر د دوی مخې ته خوراک راوړلو او دوی ډوډۍ خوړل شروع کړل نو د خوراک په دوران کې د حضرت حذیفه رضی الله عنه د لاس ته ډوډۍ وغورځېدله. د خوراک په دوران کې د ډوډۍ غورځېدلو په باره کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا تعلیم دی چې کله ډوډۍ وغورځېږي نو هغه صفا کا، هغه مه ضایع کوه، ځکه چې دا د الله جل شانه رزق دی. هېڅ پته نه لګېږي چې د رزق په کومه حصه کې برکت دی. نو تاسو هغه ډوډۍ پورته کړئ، صفای کړئ او هغه وخورئ. کله چې د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه دا ډوډۍ وغورځېدله نو په دغه دوران کې ورته دا حدیث ور یاد شو. نو هغه د ډوډۍ راپورته کولو دپاره لاس ورښکته کړل. د دوی سره په خوا کې یو کس ناست و، هغه ورته اشاره وکړه چې دا څه کوي، دا خو د کسرا دربار دی، دوی دا کار ډیر بد ګڼي. که ته د دوی په دربار کې غورځېدلې ډوډۍ پورته کړي او هغه وخوري، صفای کړي، نو د دوی په ذهنونو کې به ستا عزت پاتې نه شي، بلکې دوی به دا ګمان کوي چې دا ډیر نادیده خلک دي. لہذا ته نن دا ډوډۍ مه اوچتوه او دا ډوډۍ ته نن مه خوره. حضرت حذیفه رضی الله عنه ورته یو ډیر عجیبه جواب ورکړو، کم جواب چې د سرو زرو د لیکلو قابل دی. حذیفه رضی الله عنه ته فرمایي: اترک سنت حبیبی لهؤلاء الاحمق، آیا زه د دې احمقو کم عقلو په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدم؟ که د کسرا دربار ولا دا ښه ګڼي او که بد ګڼي، خو زه به هېڅکله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت پرې نه ږدم. زما عزتمند ورونو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو په مقابله کې د چا د خفګان د چا د عزت خیال نه ساتو، بلکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت هغه را ژوندي کړو.